غني دومره آسونه لري. لاندې هر انځور کې د آسونو شمېر د غني د آسونو د شمېر څخه ډېر دی، کم دی او که ورسره یو شان دی. دې دپاره موږ راځو اول د غني آسونو شمېرو. یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ آسونه. غني سره شپږ آسونه دي. دا عدد تاسې په یاد ولرئ. اوس راځو مونږه دغه آسونه د غني د آسونو سره پرتله کوو. اول راځو دا آسونه ګورو. یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ. شپږ د غني د آسونو سره یو شان دي. نو مونږ دا راخلو او دلته د یو شان په بکس کې ځای پر ځای کوو. دلته شپږ آسونه د غني آسونو سره یو شان دي. اوس راځو مونږه دا آسونه شمارو. یو، دوه، درې، څلور، پنځه. پنځه د شپږو څخه کم دي. نو دا مونږ راخلو او د کم په بکس کې ځای پر ځای کوو. اوس راځو مونږه دا آسونه شمارو. دا آسونه خو ښکاري چې زیات دي، خو مونږ به یې وشمارو. یو، دوه، درې، څلور، پنځه او پنځه نور ورسره. دا به لس شي. یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته، نهه، لس. لس د شپږو نه زیات دي. نو مونږ دا راخلو او د ډېر په بکس کې ځای پر ځای کوو. اوس راځو مونږ دا شمارو. څلور او څلور باید اته شي. یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته. اته هم له شپږو نه زیات دي. نو دا مونږ راخلو او د ډېر په بکس کې ځای پر ځای کوو. اوس راځو مونږه دا شمیرو. دا آسونه یو، دوه، درې، څلور. څلور آسونه له شپږو څخه کم دي. نو مونږ دا راخلو او د کم په بکس کې ځای پر ځای کوو.